السلام علیکم ستړي مشي په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا استاسو په خدمت کې حاضر شوم. راغلی و بازار ته راغلی و ما سره خپل مرګره نعمت خان هم دلته کې راغلی دی او دا نعمت خان چې دی ځان سره بوجګي راوړی دی کوترې د پار راغلی دی. دا د وړو ماشین دی مالوچو د وړو ماشین دی د کوترې ماشین دی. دلته کې دا تازه جوار راړي دي. وکاس خان بره گاډي ته خته دی. دا ټانټي چې دی په گاډي کې د خیر سره راوړلې او دلته کې دا ټانټي اوس د گاډي نه غورځي. خو چې کله گاډي نه دا ټانټي وغورځي بیا ور سره څه کوي نو دغه کاسې په دې کې وږي دي. دا وږي دي بیا دلته کې ماتیږي. وږي بیا ډېرې کېږي ټانټې چې دی بیا ډېرې کېږي. دا وږي په 200 روپۍ دړی دی لکه په 200 روپۍ دړی چې دی دا خرڅوي. دا بټونو والا او دا وږي چې څوک یې شی که نه نو هغه چې دی دلته کې راځي دا وږي اړي او ګیر چاپېره علاقې نه نور هم داسې ځوانان زلمي چې دی دلته کې راځي دا وږي اخلي. که دې خوا وګورو دا ټانټې چې دلته کې پرتې دي یو غټ ټوپکې لګولې دی هغه سیټ ته یو مرګرۍ لګیا وي. څنګه چې د ګنو پاندونه کېږي داسې بیل بیل ځای کې دې ته مرګري لګیا وي که نه نو بالکل دا وږي چې تې مات کي. دلته کې دا مشین دی بیا دا وګورئ دا د کوترې مشین دی. په دې باندې دا جوار کوتره کوي. کله چې دا جوار کوتره کي نو بیا هم د غیر شاپیره علاقو نه چې دی خلک راځي دي تازه کوترې دپاره چې دا کوتره مونږ سارو ته یوسو نو سارو ته دا کوترې دلته نه چې دی وړي. د کوترې حوالې سره که زه تاسو ته ووایم په 200 روپۍ من چې دی دا کوتره دلته کې بیا میلاویږي. نو دا د وکاس خان دو مشین دی. وکاسه دا مشین هم کم ځای کې دی؟ دا پاکستان کانټې سره محب الله چوک. هلکه دا خو ټول پاکستان دلته راوړی دی. ټول پاکستان دلته دی. ښه وکاس خان او فهیم خان چې دی په دې مشین کې موجود دي. نو بالکل دا د وکو د ماتېدو پروګرام چې دی شروع دی. دلته کې به اوس دا مشین چې دی سټارټوي کوترې ته. فسټ دا وګورئ په دې تېره کوي ښه دا مشین د خیره سره تیره کوي. زه تاسو دې خوا هم ورولم دا نور مشینونه درته ښیمه. دلته کې د کلي علاقو نه خلکو مالوچ راوړي. دا یو ځای دی وګورئ ګیر چاپېره دا یو ځای دی. په دې کې هر قسم مشین چې دی دلته کې موجود دی. که زه تاسو ته وښیمه دا وګورئ جي په دې باندې غنم چې دی صفا کوي. دا صفایي والا مشین دی. په دې غنم صفا کېږي. ګن من ته په دې باندې وځي. دغلته په دې باندې اوړه چې دی کوي غنم جوار هغه پې اوړه کوي. دا وګورئ جي که دې خوا ته مونږ وګورو دلته کې هم د اوړو یو مشین دی. دا غنم یې پکې چوړي دي له خیره سره. دلته بیا اوړه کېږي په دې کې ورته بوجه یږدي. دا وګورئ داسې دا کانټره په دې باندې تللی کېږي چې څومره اوړه څوک راوړي وتلي په هغې باندې بیا دا ولیکي. دا وګورئ په دې 25 کیلو چې دی لیکلی دی د هغې مطابق بیا اوړه واپس ورکوي. دلته کې د مالوچو مشین زه تاسو ته هم ښیم په دې باندې مالوچ کېږي. دا وګورئ دا د مالوچو مشین دی. ښه د کلو علاقو کې نه دی اکثر له دا بړستنې او داسې نور دا بالښتونه او دغه چې دی دې کې مالوچ اچوي. دا مالوچ ډېر وخت پس چې دی بیا دا دغه شي کلک شي نو هغه مالوچ واپس مشینونو ته راوړلی کېږي او دا په مشین کې بیا دوباره والی کېږي نو هغه چې دی پاسته شي. که دې خوا زه تاسو ته وښیم دغه د جوارو مشین چې دی اوس سټارټ شو په دې باندې به کوتره کوي. دا کوتره څنګه کېږي ګورئ ورته ښه خیره سره دا چې دی کوتره وشوله. دلته کې اوس دا کم کسان ځوانان تاسو کتل دی رالی دي کم کسان چې کوتره وړي دا نمبر په نمبر ولاړي هغوی ته چې دی کوتره اچوي او بالکل بیا دغلته یو تله به هم ته اوس ته ښکاري په دغه باندې تللی کېږي. نو چې څومره کوتره د چا په کار وي نو دا ټول په مطابق چې دی هغوی ته هغه عمره کوتره ورکي. او ریټ د تال ریډي ما ویلی دی چې 700 روپۍ من ده. وکاسه 700 روپۍ من دا بالکل کوتره اوس وشوله. دا وګورئ جي خانه کوتره دې ویشته له خیره سره زو دا وګورئ دې کوترې پسې مونږ رالیو له خیره سره کوتره مو ویشته. اوس به زمونږ کور دپاره واپسي وي. نو بس دا څه وړوکې شانتي ویډیو وه. دلته په کلي علاقو کې چې دی داسې پروګرامونه وي ښه او دلته چې دی څه نور ځوانان راغلي دي کوترې دپاره ګیا هم راوړې ده. نو دام چې دی په پیسو ورته کوي او داسې قسمه په طریقې کار وي پروګرام وي. دا وږي هم دلته کې پراته دي. دې دپاره بیا خلک راځي دا وږي هم په پیسو باندې الي په 200 روپۍ دړی. کچه وږي وي څوک یې پخی څوک یې یشی او څوک یې بټونو ته وړي
نو بس داسې قسمه پروسس تاسو سره می شیر کو امید لرم ویډیو بم خوښ شي که ویډیو هم خوښ شي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ پیج د سره مست فالو کړئ چې داسې ښکلې او زبردستي ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي اوس ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان